علماء وايي تفسير روح البیان کې یو ورځ یو مدرسې ته یو طالب راغی، استاد سره یې ډېر وخت تیر کړ. تاسې چې دلته ناست یئ طالبانو څومره انسانان یئ، په هر یوه کې بالقوه یو صفت سته. دا صفت بالقوه پیل ته راوباسه او دا په چا راویستل کیږي؟ په کار کولو چې په سړي کار وکړي که نه. دا 100 نفره که هر چې شي تاسې نه که هر رقم ته کار واخلو اخیستی سي مربیانو تربیه کوونکي تاسې نه داسې کار نه بې درته وایم، زه تی خپل هوښیار خلک یې پوهېږئ بالقوه هر څه درکې سته ده، خو چې هر چاته په لاس ورسئ نو هغسې کار درنه اخیستی سي. ولې ځکه تاسې کې هر قسم قوه سته ده، خو الله پاک مو داسې مربیانو ته ورولله چې د اسلام په خیر استعمال سي. نو چې شاګرد ورته راغی او ډېر وخت یې تیر کړ، دا شاګرد د استاد ستا ډېر داسې ځان هغه کو چې یعنې زه خو ډېر د کمال چښتن یم، ته ولې ما ته ډېره توجه نه کوې؟ وخت پې تیر سو استاد ورته ویلې چې سړي ما ته پته لګېږي نو ته ولې ځان وینه، زه ما سره کله کله اسرار شریکوه که نه. ویلې سړیه ته زه چې د تا په د باطن کې وینم بالقوه چې در کې وینم ډېر د کمال چښتن نه یې، ولې مې؟ وایي نه په تنګ یې که دا استاد ورته ویلې صحیح ده زه یو کار کوم. وی څه کار کوې؟ وی په یو سور دې خبروم. بله ورځ ته یو بل شاګرد د دې استاد په دې مدرسه کې دا شاګرد یې پټ کړ، دلته یو پسه حلال کړ او دا پسه یې بوجۍ کې واچو. نو په دې وخت کې د شاګرد راننوته، دا چې ډېر غوښتنه کوي چې ما په رازونو خبر که، چې راننوته نو چې وی کته استاد وی دا څه کوي؟ وی دا مې پلانکی شاګرد حلال که. غوسه مې ورته راغلې، وی څه وایې؟ وی چېرته دې واچوي؟ دې بوجۍ کې مې اچولی ده او ته کوشش راسره وکړه چې همدلته یې کوټه کې دفن کړو. وی زه صحیح ده جای راغوچ که دفن یې که. ډېر وخت ووته د شاګرد پلار مدرسې او مکتب ته راغی او د استاد ته ویلي چې د ما زوی وي بس بلکل ښه د سبق وایي روان ای بیرته رخصت که. چې رخصت یې که هغه راغی، دا سړی پسې وروته د طالب او دا شاګرد پسې وروته او د پلار ته ویلې پلاره درته ویللی یم نسم خو درته به ووایم پلار زوی دې شته د نه زوی دې حلال کړی د چا حلال کړی؟ استاد حلال کړی. څه وایې؟ هلته یې دفن کړی د ورسه پلار ته په دوه لګېږي ما علم پسې رالیږلی دا حلال کړی. لاړو طالبانو هغه ته څه ورته وایي؟ نه بادشاه ته ورغی، حکومت ته عریضه یې وکړل. حکومت ته چې ورغی حکومت عسکر راولېږل. وی چېرته یې کړی دی؟ ولې استاد حلال دی نه که؟ سړی کله مې حلال کړی ده، سور مه یې پښا کوه که نه حلال دی که ته به ظلم کوې زه به تا ته نه وایم. ښځه صحیح ده. نو چې کوم جي کې ده په پلانکي جي کې چې عسکر ورغلل جای چې رالوڅ که چې بوجۍ راوایسته چې پسه پکې پروت ده او شاګرد ته خبر ولیږه، اصلي شاګرد ته وی راوځه. چې راووته پلار ته ویلي وي دا دې زوی ده که بل څوک وی وی اصل ما امتحان کو، ته ما نه غوښتنه کوله چې ما سره هم لږ اسرار شریکوه، نو دا مې یو سر ورسره شریک که یې افشا یې که